طالبانو یو داسې آله جوړه کړې چې ټول هغه هیوادوال ورته ډیر زیات خوشحاله دي چې په لوړو او غریزو سیمو او دښتو کې اوسیږي. دا چې طالبانو کوم ډول آله جوړه کړې ده او د غرونو او دښتو اوسیدونکي ولې ورته ډیر خوشحاله دي، راځئ دغه ویډیو کې وګورئ او د دغې نوې آلې په اړه خبر ترلاسه کړئ. په نورستان کې اووه سرتیري له سیند څخه د اوبو پورته کولو یوه داسې آله جوړه کړې ده چې د غرونو او لوړو سیمو د اوسیدونکو سربیره د دښتو خلک هم ورته خوشحاله دي او که خدای کول نو د ژوند کولو لپاره به ورته دغه آله ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې په نورستان کې د رحمان الله په نوم یوه سرتیري یوه داسې آله جوړه کړې ده چې 100 متره لوړې اوبه پورته کوي او د غرونو او لوړو سیمو خلکو د اوبو ستونزې حل کړي دي او په ژوند کې به ورته اسانتیاوې هم رامنځته کړي. دغه آله چې کښتۍ ته ورته ده د نورستان د نورګرام د کلاکوش په هغه سیمه کې جوړه شوې چېرته چې سردار محمد داود خان د برېښنا ملي پروژې د تطبیق پلان درلوده او دغه آله په 40 ساعتونو کې تر 70,000 لیتره اوبه پورته کولی شي. اوس مهال له دغې آلې په یاده سیمه کې د طالبانو سرتیري استفاده کوي او وایي چې تر دې وړاندې به یې 15 کیلومتره مزل کوه او بیا به یې اوبه ترلاسه کولې، خو دغې آلې دغه ستونزه حل کړه او اوس په ډېرې اسانۍ سره اوبه ترلاسه کیږي.